بسم الله الرحمن الرحیم. احمد الله احمدی یم، روزګان د لوړ زده کړو مؤسسې د کرنې پوهنځي رئیس. ډېر د خوښۍ احساس کوم چې موږ په لومړي ځل باندې د زرغون انقلاب کنفرانس کې ګډون کوو. یا داسې یو کنفرانس جوړیږي چې د افغانستان پر ځان بساینې یا خودکفایي دپاره هڅې کیږي. لومړی د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت او کابل پوهنتون څخه، همداشان د افغانستان د کرنیزو علومو ټکنالوژي ملي پوهنتون د رهبرۍ او ټول هغه هیات څخه چې په دې کنفرانس په دایرولو کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي، د زړه د تله مننه وکړم. نو زه نن ډېر خوښ یم داسې کنفرانس کې ګډون کوم، ځکه دا کنفرانس لومړی کنفرانس دی چې د افغانستان د خودکفایي دپاره جوړیږي. نو معلومه خبره ده، هغه محتوا هم داسې ګټوره ده چې د هغو څخه د افغانستان د مختلفو برخو د مختلفو علاقو سیمو څخه راغلي خلکو دپاره مثبت پیغام لري.